مننه چې زموږ سره د برلاس یوټیوب چینل ننداره کوئ. په نننۍ ویډیو کې موږ د جلال آباد ښار څخه تر کونړ ولایت مرور ولسوالۍ غاښي کنډه او سفري نقطې پورې چکر لرو. زموږ سره پاتې شئ او د دغه مزهدار چکر څخه خوند واخلئ. دغه سفر د جلال آباد ښار مرکز څخه شروع ان شاء الله چې تر پایه پورې به د سفر څخه ډېر خوند واخلئ. د ننګرهار ولایت مقام د جلال آباد ښار څخه د وتلو لاره او بیسیدو پل د بیسیدو پل او ناکامورا واټ ته ورسېدلو. انشاءالله چې له پل څخه به تېرېږو. ډېره مننه چې برلاس تعقیبوئ. دوستانو موږ راورسېدلو د بیسیدو ولسوالۍ د بنغرو بازار ته، او نو تاسو خو به خبر یاستئ چې د بنغرو په بازار کې ډېر مشهوره چرګان او سیخان خرڅېږي او ډېری ځوانان چې د ولایاتو څخه راځي یو دفعه د دغه سیخانو خوند اخلي. راځئ او له موږ سره یې د نږدې ننداره اجازه ده. واه څه مزهداره سیخ. موږ پرېږدو، موږ به اول د سیخانو مزه وګورو، ځان به مو وکړو، بیا به خبرې کوو مینهوالو. د ځمکې دي او دغه ټوله جبه وه چې د ډاکټر ناکامورا له خوا څخه آباده شوه. دغه دی اوس ترې خلک حاصلات اخلي او پورې دغه غاړه دا شنه ساحه چې ده نو دا د عبدالخیلو ساحه ده. هغه مالټو باغونه دي هغه د غره لمن کې. دا هغه نوي د مالټو باغونه دي چې په سولي وخت کې کرل شوي او تر اوسه پورې حاصل ته نه دي رسېدلي، ځکه چې په دغه ساحه کې مالټې ډېر ښه حاصل ورکوي، ښه نتیجه یې ورکړې ده. دا پخوا کې ورسره غټ بوټي چې دي دا د مالټو پخواني بوټي دي او دغه خاوره کې ډېر ښه ثابت شوي. د دې له خاطره هېوادوالو باغدارۍ ته مخه کړې ده او نوي باغونه جوړولو ته یې شروع کړې. د برلاس قدرمنو لیدونکو دغه دی چې د خیوې بازار ته ورسېدلو، مرکزي بازار دی چې د دغه ډېر یو په زړه پورې خوندور پنیر دی. راځئ له موږ سره پاتې شئ او له دغه پنیرونو څخه خوند واخلئ. خوند به یې رښتیا موږ وګورو، تاسو ته به یې ووایو چې څومره خوند لري. پنیر خو به یې انشاءالله خوندور دا چې دغه پنیر خوند وګورو. د دغه ډېر مشهوره خواړه دي، د نور ولایتونو خلک به ورسره بلد دي که نه. هغې د خوب شایدک په نوم پنیر خوري، دا تریو پنیر دی. واه ډېر زبردسته مزه ده. دا کیلو په څو دی وګوره؟ دا کیلو 3.5 سوه روپۍ وګوره. 3.5 ته افغانۍ یوه کیلو. دا پخوا کې دا سوچه غوړي لرو د غواګانو. دا د کوم ځای نه راوړئ تاسو؟ دا د خیوې ولسوالۍ خپل غوړي لرو. خپله په همدغه ولسوالۍ کې خلک جوړوي، فارمونه دي که د کورونو څخه یې راوړئ؟ دوستانو دا د خیوې بازار، دا وطني غوړي د غواګانو او دغه وطني پنیر ډېره مزه لري.
دا غوړي ور کورو کیلو 1520 روپے چارک په 100 روپے روزه دا څه غوړي نه زرا باندې یو چارک کیلو 1520 افغاني 1520 باندې یو کیلو ډیر څه دی دا د دې خام نه کتل کیږي ولې کتل دا به دا څه پرې کنه نو غوړي دي دغه د نورګل کونړ ولایت د نورګل ولسوالۍ بازار دی او خواته نارسیده نږدې نو د سپین جومات ساحه راځي د سرکاڼو ولسوالۍ نواباد ساحې ته رسېدلي وو چې دغه د نواباد چوک دی د سرکاڼو ولسوالۍ ته تللی دی تاسو په راښکاره شو مرکز اسداباد لاړم او بیګا راغلم کونړ ولایت نه لاړم کونړ ته لاړم لاره کې زه مېلمانه راغلي وو هغوی سره تلم مرکز قدرمنو لیدونکو دا د اسداباد مرکز دی کونړ مرکز اسداباد ښار دی او تاسو باندې داسې د لرې نه تماشا کوو اسداباد بازار دی او مرکزی چوک ته نږدې یو مقصد بانکي خدمات هم شته دی ښایسته بازار دی او دغه چې دی د اسداباد مرکزي چوک دی او عجبه خبره چې ډېر لیدونکي به ترېنه خبر نه د کونړ ولایت د ترافیک مدیریت دغه تعمیر دی دا د چوک په منځ کې چې کوم تعمیر دی دا د ترافیکو مدیریت دی پاتې شي د سفر هغه خوندوره شیبې او ځایونه درته مخکې د مخکې نه وایو چې ورسېږو تاسو به وګورئ طبیعي منظرې ښکلاګانې د خپل وطن او د هر امنیت په فضا کې دا د بیخي جلا خوند لري شکر الحمدلله امنیت په وطن کې جوړ دی ټول وطن امن دی او په ډېر ارامه زړه باندې کولی شي سړی سیاحت ته راشي چکر ووهي او د خپل هېواد بېلابېلې سیمې وګوري د نږدې څخه دا فرصتونه افغانستان غوندې وطن کې کله کله پیدا کېږي اوس موږ د مرکز اسداباد د ښاري ساحې څخه ووځي او د کراړې پل باندې تېرېږو هغه پل چې دی د پیش درې طرف ته اوبه راغلي دي او د هغه په سر باندې پل جوړ شوی دی دا د کراړې پل دی او په پل باندې راتېر شولو داسې کله چې افغانستان کې سیندونه ډېر وچ دي نو د مشرقي طرف ته لیدونکو دا اوس د عمومي سړک نه د اسداباد سړک نه راووتلو د مرورې ولسوالۍ په پل باندې تېرېږو تر څو غاښي کنډاو ته ځان ورسوو دا د کونړ سیند دی اوبه یې کمیږي ډېره زبردست شنې درې دي ساحې دي دا د کونړونو ښکلاګانې دي
درمنو لیدونکو تقریبا غاښي کانډاو ته نږدې او روانې له خیره سره په دغه غرونو کې لاره یو څه ګډه وډه ده او اماراتو د دفاع وزارت دغه لاره را جوړه کړله او پخوا خو د تګ نه وه داسې موټرې خو پې بیخي نه شوې تللی او زه انشاءالله چې هر ډول موټر پې تللی شي یو څو رکشاګانې مو پکې ولیدلې دي په لاره باندې چې روانې دي خلک ډېر چکر ته ور روان دي دا د سیړیو ونې دي او دلته یو رقم ته میوه ده پیرګي ورته وایي خلک یې خوري پخېږي غرونه دي کورونه پکې شته دی سړې ځنګلونه دي مدار دی نو پورته سر یې نه ښکاري طرف ته نږدې کېږو او لاره سختېږي ښکلې منظرې دي وخت پسرلي نه دی نو پسرلي کې دا غرونه ټول تک شنه وي او راځه چې دا بې موسمه چکر په تاسو باندې ووهو تر پسرلي پورې به دا دی به هر چا لیدلی نو اوس دومره خلکو نه دی لیدلی نو د دې خاطره مونږ راغلو چې تر څو تاسو ته دا ښکاره کړو دغه درې درته وښیو د امنیت نه هم ډاډمن شئ چې ښه امنیت دی هېڅ مشکل نشته دی په لاره کې هر څوک کولی شي په ازاده فضا کې راشي چکر ووهي د طبیعي ښکلا څخه خوند واخلي مزه کوي د برلاس خوږو لیدونکو مونږ د مرورې ولسوالۍ غاښي کانډو ته نارسیدی نو یو څه اندازه لاره پاتې ده خو لاره ورو ورو سختېږي او واورې راورسېدلې او پورته نو داسې واورې شروع کېږي او زمونږ دا یو ملګری ډېر ستړی ستومانه ښکاري خدای د خیر کړي وروره څنګه داسې ستړی ستومانه یې بس لاره څه لږ پیاده مزل مو وکړو ګاډی چې دی همداسې لاړو او لاره لږه سخته ده اکثره ځایونو کې واوره ویلې شوې د اوبه دي نو هلته موټر چې دی لږ په سختۍ راخیږي او که کوم دوستان راځي کوشش وکړي چې غټ ګاډی ځان سره راوړي مونږ خو وړوکی راوړی دی نو اکثره ځایونو کې لږ په عذابي په عذاب هسې ځه الله تعالی دې ستاسو څه وکړي نو دا ښه مشوره وه هغه ملګرو ته چې دلته چکر ته راځي
زه خو نامخدا فیلډر دا ګاډي راځي او دا واړه ورسره چې دی تازابی نامخدا دا ډیر زبردسته منطقه ده. درنو دوستانو د مرورې ولسوالۍ راخي کنډو بیخي رانږدې دی. سړک ګورې ډېر سخته لاره ده، بعضې ځایونو کې واورې دي، یخکونه دي، لکه هغلته په سړکونو کې لاندې ډېر په عذاب شته. چې پورته نامخدا ډېر ښایسته د نښترو ونې دي، د سړۍ ځنګلونه دي، د نښترو ځنګلونه دي. او دغسې که وګورې دغې ځنګلونو ته نو سړي سره ډېر زیات خوشحالېږي، خصوصا دغې ساحې ته. یوه خوا ته خو تللو امکانات به وي که به نه وي، تر دې سره پورې موږ انشاءالله جوخېږو. زموږ سره پاتې شئ او چې د برلاس یوټیوب چینل سبسکرایب کول درنه د یاده نه ونه وځي. ګوره دا ټوله خواري موږ ستاسو له خاطره کوو، دغه غرونو ته درخېږو او تاسو باندې د وطن هغه ساحې چې چا نه وي لیدلي، را ډېرې کمې لیدل شوي ګورو. چې پورته ځې نو خوند ورکوي سړي ته، ځنګلونه لاندې پاتې کېږي او ساحه چې ده خوندوره کېږي. دې طرف ته یو څه د لمر سترګه ده، ویډیو کې ډېره ښه نه راځي، خو د مازدیګر په وخت کې که چېرته کته کېدلو بیا به د دې ځنګلونو جلا خوند او رنګ تاسې وګورئ. دوستانو دا یوه خبره په یاد ولرئ چې دغې ځای ته په راتګ کې د تلیفون د شبکو هېڅ ډول مشکل نشته دی، فقط یو 20 دقیقې نیم ساعت قدر ته ځي کې چې تقریبا هغه ساحه کې دره ده، هغې ځای کې لږ ذره تلیفون کار نه کوي او نور د غر سر کې پورته ټولو ساحو کې په در مکمله لاره باندې ډېر ښایسته کار کوي، تلیفون، انټرنېټ، هر څه. د پاکستان پوسته ده او د کور دی په دغه غر په منځ کې. او دوستانو ځنګلونه ټول لاندې دي او زه قاري صاحب نه پورته راختلي مو دلته به دې سوري ته لږ دمه راسته کړو. د موټر په لاره موږ لا نه ډلو، موږ راځئ چې خپل د ځوانۍ زور وګورو. خو فکر کومه چې لوبه ډېره سخته ده. قاري صاحب خو تکړه دی، لکه چې قاري صاحب ځو به ځو انشاءالله. او توکل په خدای. موږ سړک نه تلو نو د خوند له خاطره د غر په لاره راوختلو، دغسې راوختلو. همدغه سړک دی، پغمان نه دی، ګوره هغه ښې کنډو دی، فکر مو اوسي. الحمدلله تر دې حده پورې ډېر ښکلی امنیت دی، امنیت برقرار دی انشاءالله، هېڅ مشکل نشته. مولوي صاحب هغه کړه ورته لږ خطبه سوله دلته ډېرونه خوږېږي، واوره ده. خطر ځینه راووتلو له خیره سره. دغه نو سیمې خاردار دی او صفري نقطه ده، له خیره سره د غر سر ته راوختلو. نه مولوي صاحب داسې خو به پکې نه وي. ظالمه 2 بجې دي، موږ ډېر انتظار وکړو. ما هلته فرض مونځ کولو وچولو خطبه د اذان او د سیمې سنت کړل. همداسې و، دغه سړي داسې
په دغه ساحه کې ملګري راغلي دي چکر له خاطر او ځان سره دیګونه او غوښې سودا هم راوړې ده. راځئ د دوی سره به د نږدې نه خبرې وکړو چې د دې شي په اړه باندې څه معلومات لري. مخکې راغلي که نه؟ سلام علیکم. وعلیکم السلام. وراره ښه جوړې ټګر مرسته خیرت دی. ور کله ښه دی وراره دا چې ته غاښه وای دا د باجوړ د دې خواته غاښه دی د غاښه وای دا بل طرف ته زموږ طرف ته چې مړې ته مروره وای او دا ساحه د مطلب سرحدات دي او مخیان د شاهد داوود د وخت د سره کو مخکنه عدالت دغه سره پیوسته ولا چې د مطلب شرایطو کې مطلب لکه زمونږ مشرانو د بدبختۍ په خاطر باندې موږ سر باندې سیم پیر شو مو کې دا سیمان ازادي وغه طرف ته څو ته غني طرف راته دا سره خپل ولی لري خپل مز یا خاطر دی خاطر یو قوم پروت دی تل معمول پاتې دی خاطر معمول پاتې دی دغه د ساحه لري خطوط سرحدات لري مطلب خاطر بل دروازه لري چې هغه د لیټۍ په نامه باندې دا مطلب د هغه باجوړ ټکه ته سیدا خاطر بل دروازه لري چې هغه د بلشي په نامه دا مطلب هغه کته سیدا کنده هغه درنګال کېم ته کته سیدا تاسو کونل د غرونو ساحه مطلب ډېر ښه ساحه او ښه منظرې لري او دا د خلاف شرایطو کې موږ تاسو مطلب بدبختانه مطلب سره په خپل کور دښمنۍ او د خپل من جنگي سره جنگ سره دغه د بدبختانه مطلب د کېتی سره موږ خپل ملک او یا خپل ساحه سره دی ونیم ده خدای تعالی د وطن کې داسې امنیت قائم کړي چې وطنوال هر هغه ځای د وطن چې د لیدلو یو د خلکو زړه غواړي په ډاډه زړه باندې ورشي. نو پخوا دغه دروازه نه وه دلته آزاد د دواړو طرفونو خلک آزاد خپل ولي لري خپل منځ کې هېڅ شی نشته ملک ته راشي باجوړ صاحب دا لاره کته سیده دا آباده لاره ده مطلب په دې کې دا کیسې وي چې چېرته ځي او یا چېرته نه ځي دا کیسې مخکې نه وي ځکه دا یو ورونه دي خواته دې خواته یو ورونه دي خواته معمول دي دې خواته معمول دي یوه ساحه ده یو علاقه ده یو خلک دي لکه چې ټوله سرحدات موږ لرو دا خواته دې خواته خلک موږ یو بل خپل قومونه پراته دي. په دې هیله باندې چې خدای پاک بیا هغه وخت راولي چې د دواړو طرفو قومونه په آزاده ډول یو د بل سره خپل خپلوي او رشتهداري او وروري وپالي او دغه ممانعت او دغه اغزن چارج په دغه غرونو باندې د قومونو په سینه باندې راخپل شوی دی او دغه د منځه لاړ شي. نو تاسو مخکې دلته راغلي وئ که نه لومړی ځل هم دی او دا دوستان هم تاسو سره راغلي دي؟ موږ سره راغلي دي نه مخکې هغه داسې وخت و چې هغه وخت د جمهوریت مخکې دوره وه د هغه د وروسانو وخت چې دغه د وروسانو د انقلاب په وخت باندې په دې لار باندې موږ تللي راغلي وو په دې باندې سلاګانې ازاده وي سلا به سره او خبر چپک مطلب چټاپ به وي مطلب د کتلې راتلې به هېڅ پابندي نه وه که د واپاس وه که دا وه که د څومکۍ لار وه دا ټولې لارې ازاده یو مسلخ به خلک تر که غونډه پورې تلل او دلته مطلب له کان د هغه پورې تلل مطلب درګۍ پورې به خلک تلل سلا به ورسره و د موندي او درې پورې به خلک راتګ په دې باندې ازاده بالکل ازاده وخت مو نیو خوشحاله او آباد اوسئ. نو دوستانو موږ به په دغه ساحه کې د نورو ملګرو سره هم خبرې وکړو. حاجي صاحب کور آباد ډېر ښه معلومات یې لرودل په دغه ځای کې اوسېدلی او ګرځېدلی شخصیت او یو جهان مننه ترېنه کوو. زموږ سره پاتې شئ او د برلس چینل تعقیب کړئ. خوږو دوستانو خدای دې وکړي چې روغ جوړ اوسئ او موږ تر دې دمه راورسېدو. نو لاره لږ سخته ده غرونه دي ګړنګونه دي او واورې دي نو ختل پکې څه ناڅه سخت دي مشکل دي. دوستانو دا نن د چکر ډېر خاص ځای دی او غرونو نامخدا داسې موج موج ښکاري او همدغسې دي ځنګلونه دي دا ټول د غرونو په سر باندې لاندې واورې دي او ښایسته ځایونه ښکلې منطقې دي او دغلته دا د پاکستان بیرغ دی او پوسټر د هغوی. نو دا غرونه دي د ځنګلونو په هره څنډه کې ځوانان چکر ته راغلي دي ناست چکرې وهي ګرځي را ګرځي میلې کوي. ډېره زیاته ګڼه ګوڼه ځکه نه ښکاري چې ساحه ځنګلي ده او ګڼه ګوڼه د ځنګلونو زیاته ده. نو ځوانان راغلي دي ډله ډله د خپلو ملګرو د کورنیو سره او پیکونو کې خواره واره ناست دي. زه دلته کوشش کوم چې دغه انډیوالان را زوم کړم
دی راغلي دي دلته یو څو نفره جمع شوي دي دغه ساحه کې ناست دي غر لږ ټیټ دی او لرې دی نو تقریبا نیم ساعت 40 دقیقې مزل به یې کړی د دې نقطې نه بېرته به ښکته شوي سره په خوا کې هلته یو بله میداني غوندې ښکاري دلته هم خلکو فرشونه ورکړي دي او لوګي خیږي او ډوډۍ تیار کړي نو دا صفري نقطه ده او دا چې د پاکستان د عسکرو پوستې دي انډیواله په خیر راغلی چېرته روان استئ او د کوم ځای نه راغلی ننګرهار د کوم ځای نه بېشکه مولا څو نفره راغلي استئ آفرین والله آفرین قاري صاحب ستړی مه شئ په خیر راغلی په خیر راغلی مخکې هم دلته راغلي وئ کله ښه والله آفرین بېشکه د برلاس یوټیوب چینل خواږو ملګرو دغه ساحې ته ډله ډله خلک چکرو ته راځي پخوا خو نسبتا امنیت ګډ وډ او الحمدلله اوس نو امنیت بیخي جوړ دی او خلک چکرو ته را روان دي لارې لږ واورو سختې کړي دي دې خوا ته او همدا یو اندازه لاره سخته ده نور اخوا ته به نور مشکل نشته دی هغه ساحه چې ښکاري هلته دروازه ده د باجوړ په دغه کونج کې خیر راغلی یاستئ او موږ چکر و بیخي ښه خم ساعت تېر شو له کوم ځایه راغلي یاستئ د کونړه راغلي یاستئ ډېر ښه ډېر ښه ډېر خوندوره ساحه ده مقصد او څومره چې پورته ځي هغومره نور هم خوند کوي ښه هلته میدان هوایي دی ملګرو د دغې غر سر چې ښکاري پورته نو دلته د تیارو میدان دی ستړي مشي ستړي مشي جوړې ورو ساعت ښه ده حرارت ها چینونه هم د یاده نه وتلي دي چینونه هم د یاده نه وتلي سلام علیکم ستړي مه شئ سهال دی ورور خاص دی فراري ده چکر ته راغلي یاستئ خیر راغلي یاستئ له کوم ځای نه راغلی بېشکه مولا آفرین دا ساحه څنګه مخکې کوم ځلې راغلي وئ که نه دې ځای ته ښه اول ځل راغلي یاستئ ښه خوندوره ساحه ده انشاءالله ساعت هم تېرېږي دا یو ورور ته پام احتیاط 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 کا ونډي والا اوس احتیاط سره ځئ ګوره لاره ډېره خرابه ده دغه یو قاري صاحب ستړی مه شئ صحت ښه دی قلاري ده خوشحاله اوسئ دغه غر سر ته جګ شوي او دغه ځای په تاسو باندې ولیده نور بېرته ورتګ حالت کې نو ښکته کېدلو کې او ناوخته هم دی د مازدیګر اخري شېبې دي د برلاس چینل قدرمنو اورېدونکو راغلاست او بیرته امن ځای ته راورسېدلو ډېری خلک دلته ناست دي راغلي دي
ښکار له خاطره او دغه ځای نسبتا ارامه دی هواره دی دغه دروازه ده چې خلک په تلل راتلل کوي هغه باجوړ منطقه ده راغلی ستړي مشي سات خدای قلاري ده کوم ځای نه راغلی یاستئ بېشکه عمله چې چکر ته راغلی یاستئ ډېر ښه ده موږ د جلال آباد نه راغلي او خوشحاله اوسئ ډېره مننه خیر اوسئ ژوندي اوسئ سلامت اوسئ خدای خوشحاله لره ژوندي اوسئ د دې غزي ما اورېدلي وو چې خلک چکر ته راځي موږ هم راغلو چې وګورو انشاءالله بخیر سال دی صحت ښه دی قلاري ده د برلاس یوټیوب چینل لخوا راغلي او غوښتلم چې دغه ساحه وګورو د دغه ساحې د خلکو څونه وخت دلته د خلکو تګ راتګ د چکر په نیت باندې آزاد شوي خلکو اجازه ورکړې له مخکې ولې خلک نه راتلل او دغه ساحو په اړه باندې که معلومات لرئ بسم الله الرحمن الرحیم موږ په خپله هم د کونړ اسداباد اوسېدونکي یاستو او په خپله د چکر دپاره هم تکل کړی راغلي وو دغه د چکر نه هم خوند واخیستو اوس به له خیره بېرته خپل سفر ته ادامه ورکوو کور طرف ته به ستنېږو واقعا ډېرې ښایسته منظرې لري افغانستان او بالخصوص که د کونړ غریزي ساحو ته راشئ او له دغې نه تاسې د دغې ښکلاګانې وګورئ نو په چکر ته خلک راشي نو ډېر خوندونه به واخلي او ډېر ساعت به تېر شي دا ساحه چې د تاسو ته ښکاري د اغزن تارنا طرف ته دا د باجوړ ساحه ده او زیاتره کونړ میشتې ولسونه چې دي دا طرف ته پراته دي او دې طرف ته پراته دي خو دغه اغزن تار چې دی دغه زمونږ د خپلوي سره بېله کړې ده پر ده باندې دا نه بېلېږي انشاءالله یوه ورځ به داسې راځي چې بېرته به بیا سره ورونه ګرځي او دغه کوم ورونه چې زمونږ نه دي کنډکټر بېل کړي دي دا به بیا سره او یادونه دې وکړله چې تر څه وخته دغه ساحې ته دا خلک راځي او د چکر لپاره نو واقعا مخکې خو د جمهوریت په وخت کې داسې و چې دغه امنیتي وه اوضاع لږه ګډه وډه وه د ده له وجې نه به چا د طرف ته زړه نه ښه اوس چې امارت راغلی دی واقعا امنیت دی امن دی نو صلح ده نو هر سړی کوشش کوي چې غریزو ساحو ته لاړ شي او دغه د خپل سیاحتي سفرونه دلته خوند واخلي نو موږ هم راغلي وو د امارت چې راغلی دی ډېر خلک را روان دي له دغه منظرونه خوند اخلي او دغه انځور چې تاسو یې نورو ته رسوئ نو د ده سره به نور خلک دته لیواله کېږي انشاءالله بس دغه هغه ساحې دي چې موږ خپله نه وي لیدلې او راغلو وم لیدلې ډېر خوند هم ترېنه واخیستو تاسې نه مننه کوو تاسو الله پاک هم روغ او جوړ لره سلام علیکم جی صاحب نمبر شو زنګ